دا سورۃ طه آیت نمبر 40 او آیت نمبر 41. آیت نمبر 40 کی نیم آیت تفسیر شویو وَپَتَنَّا كَفُتُونَا دی باندې خبره ولاړه وا او تاسو تماویلیو چې وَپَتَنَّا كَفُتُونَا بعض خلکو معنا کړي چې مونږه ته په فتنو کې اچولې وي نو دا خو مناسبه معنا نه ده. نعوذ بالله. ځکه چې موقع د امتحان ده الله خپل احسانات موسی علیہ السلام ته شماري نو څوک په فتنه کې اچول دا خو احسانات نه دي. وَپَتَنَّا كَفُتُونَا معنا دا چې موږ پتا ازمیختونه کړی او په هغه ازمیختونو کې موږ ته پاس کړی. سید ابن جبیر رحمت الله علیه د خپل استاد عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تاسو چې وَپَتَنَّا كَفُتُونَا نس مراد. امام نسائی هغه حدیث نقل کړی دی لګبګ 15 پاڼې او بیا دا غره ابن کثیر راغشته وَپَتَنَّا كَفُتُونَا استاد ورته وی عبد الله ابن عباس وینن نا وخت رښت ملګریا مازیګر دی سبا د سار نه وَپَتَنَّا كَفُتُونَا باندې خبرې کوو. پَتَنَّا كَفُتُونَا تفسیر عبد الله ابن عباس شروع کو. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې فرعون په خپل یا د فرعون په پارلیمنت کې سکاهنان جادوګر او صدرباری مولیانو هغه خوبونه لیدل. خوبونه کې لیدل چې د فرعون د حکومت چې د یو بنی اسرائیلی ماشوم د لاسه تبا شوی هغه ورندا ختم کړي کرسي په اړولې لا تا خو فرعون بیان کو درباری مولیانو ورته تفسیر کو چې بس داسې بکیږي ویسو کو بس وې د بنی اسرائیل بچي وځنه کنه د بنی اسرائیل بچي مړکوا نو دا غینه وجه کم دینو بس ماشوم باندې ویږي ستا حکومت به ورکړي لکه اوسم دا مشورې حکومتونو ته مختلفو ته درباری مولیان ورکي چې خپل دباو برقرار ساتلو لپاره خپل ماشومان او د خپل ملک واړه بچي وځنه نوی وَپَتَنَّا كَفُتُونَا دا یو ازمیختو. پدې کې الله تعالی موسی علیہ السلام به څنګه لوي نو قتلول شروع شول چې ماشومان قتلول او مشران وفات کېدل نو بنی اسرائیل خپل خدمتونه بدای کول. بنی اسرائیل فرعون ته وی دا بنی اسرائیل نه فرعونیانو کپتیانو او جګمدینو فرعونیانو فرعون ته وی چې زمونږ د خدمتونه بسوک کوي لګي راځي پس خو به د مشران مړ شي او ماشومان مونږ وژنو بس بنی اسرائیل به ختم شي. وی زبس یو کال وزن یو کال مو وزن وی چې په کم کال نه وجل نو هارون علیہ السلام پیدا شو چې په کم کال وجل نو موسی علیہ السلام پیدا شو. یو پتننا کفوتونا بیا موري یریدلا چې چرته د فرعون فوجیان را نشي ادا بچی را قتل نکی نو په صندوق کې باندې کو صندوق کې دریای نیل کې پرې خو نو هغه نیغ د فرعون کور ته لاړل. یو پتننا کفوتونا د فرعون خادمانو چې روچت کو صندوق کې کولو معصوم پکې دي. آسیه بی بی فرمایي چې قرۃ عین لی ولکا زما استاد سترګو یخواله دي. وی فرعون وای چې نه زما سترګو یخواله نه دي ازما په شک دي چې دا چرته اک معصوم ني بي وپتننا کفوتونا. بیا د رضاعت مسله راغ او رضاعت تیمور تراوستو چې دوه کاله پس بوتلو فرعون نه ګیرمي او سپېړې ولې ورکا
فرعون وی دا خو مکه ماشوم دی بیا ورته چې کوم دینو آسیه بی بی راتو شوې دا خو کې ماشوم دی وی وفتنا کفتونا بیا فرعون په ازمی خول ورته سکروټ کې او ګلونه کې خودل ادم موسی علیہ السلام لاس ګلونو طرف ته ورتلو وی وفتنا کفتونا بیا د فرعون په کور کې لویدو تر دې چې دیر شو کالو ته ورسېدلو او دیرش کاله پس چې کوم دینو یو سړی د فرعونیانو ووجلو په یو سوق باندې او پارلیمنت کې قانون پاس شوی موسی علیہ السلام قتل کې وی وفتنا کفتونا لاړو دې مدین ته مدین کې چې کوم دین 10 کاله خدمت وکړو یا 8 کاله خدمت وکړو الته ورته شعیب علیہ السلام بی ورکا لوري ورته ورکړه او وادي وکړلو بچی مشول بعضی مفسرین ذکر کړی دي دا دلته کې برازي چې الته چې کوم دینو یا 10 کاله تیر کړی دي یا چې کوم دینو 10 کاله یا 13 کاله یا 23 کاله دا مختلف خبرې دي وی دا الته را روان دی په لار باندې بیبي ته تکلیف شروع شو ا دې اور پس راغی چې اور پس راغی بیبي ته نن کې پاتې شولا عادت نبوت ملو شو یو پتن نا کبوتونا بیبي ته پاتې شو دا لس کاله خدمت کړو دا چې د دنیا شي واقعات د موسی عليه السلام چې څومره دي ټول نقل کړی دی او پتننا کبوتونا او پتننا کا دی حدیث ته نوم خې حدیث الفتن حدیث د ازمایښونو نو دې کې دا ذکر کړي الله وي سبا درته یو شمارم وپتننا کبوتونا او موږ پتا باندې ازمیخ کړو ازمیختونه فلبستانو تا تیر کړیو سنینا سو کلونا پی اهل مدین په مدین والو کې سورۃ قصص کې برازي ولما توجه تلقاء مدین کله چې د مدین په طرف باندې متوجه شو ولما ورد ما مدین او کله چې د مدین ابو ته ورسېدلو الته چې کوم دینو خلق کړل چې هغه یصدر الرعاو هغه چې کوم دې شپانل لګیاري په ګړو ته وبو ور کوي ووجد من دونهم امراتان تزودان بیلی دوجینه کې ولیدلې اينه تاسو کو اغيوي ابونا شيخ كبير فسقالهما ثم تولى الى الظل اغيته چيلو ته وګورو کې او بیا لاړ سوريتا دوه وکړه وی رب اني لما انزلت الي من خير فقير یا الله چې سمرا سره خیر کې نو زه ورته محتاجم خو را سره وکړه هیګل را سره وکړه سسم زه ته ورول زکه مسافر بس الله ورته شعیب علیہ السلام ټیکانه ورکا هغه ورته ویلا تخب نجوت من القوم الظالمین د ظالم قوم نه د نجات مندري دلته فرعون اثر رسوخ نشتا دا بیل مملکت بس ته امن ال دې تیر کړیو دا کلونه بیا تر راتو ثم جتا لا قدرن بیا تراوی په یو اندازا قدرن اندازا د دې اندازې نه مراد څه شي نو بعض مفسرین وایي د دې نه مراد عام عمر دی نو چې عام عمر د نواخل نو د نبوت عمر 40 کاله وی چې ستا په مدین کې 40 کاله پوره شول نو بس راغی په 40 کاله متات حکومت در نبوت مدر نظر کو یا وی چې کم دینو قدر نه مراد دی په مدین کې چې کم عمر تیرولي هغه کې ماته استوي اقوال دي چا ویلي چې کم دینو اته کالو چا ویلي لس کالو چا ویلي دي اتلس کالو چا شل کاله اچا پکې 28 کاله نقل کړي وی دونه زمانه په کم دي تیر کړل شعیب علیہ السلام ورته خپل مشر لور ور کړی و صفورا بی بی داغین مو صفورا داغین بچیم شویو آغا ځان سره روان کړي را روانو ثم جئتا بیا تر اغلی وی علی قدرن په یو اندازا یا موسی اے موسی واستنعتک لنفسي او ما ته چې کوم دینو اختیار کړی وی جوړ کړی وی د ځان د پاره استنا د دار صنعت نه صنعت څه ته وي منګ او تاسو سیدار شی وی لګوي دې ما ته سیدار جوړ کړی
سپلې چپلې یا داسې بل سیز وغیرہ وی دې ما ته سیدار جوړ کړ. دې سیدار جوړولو ته چې کوم دینو سوی صنعت وي. دا غینه بیا چې کوم دینو استناده دا استنع یستنع. نو الله تعالی وی چې اے موسی تک ورې ما د ځان لپاره سیدار جوړ کړي. سیدار مضبوطی کړه. سیدار چې کوم دینو هغه یو پناه برابرۍ دیم چې کوم دینو مضبوطی خواري ور سره شوی ګران وی درو نه. الله تعالی موسی علیہ السلام ته تمادا سے تیار کړ. تس عام انسان نه یی بشر او سره د بشرا ته چې کوم دینو نبی او رسول او پیغمبري ما تر ځان د لپاره منتخب کړي. دی ورته ولېږي انت موسی علیہ السلام لس کالا یا اتکالا مزدوری کړي دا. سورۃ قصص کې برازي شعیب علیہ السلام ورته انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج. زبتا ته په دې دوه لوریانو کې یو لور درکوم خو په شرط د دې چې اتکاله به ته ما سره مزدوري کې. اتکاله به زما چیلې سره. موسی علیہ السلام اتکاله چیلې وسرولي یا لس کاله وسرولي. فإن أتممت 10 فمن عندك. لس کاله وسرولي. لس کاله چې چیلې وسرولي بیا ول شعیب علیہ السلام لور ورکا. یعنی د لسو کالو په مزدوري باندې واده وکړو. اوس د لسو کال چې وسړي چې کم دینو سخر ورته داسې کر خراختري چې لس کاله په ګټي او مال براکه او لس کاله ګټلو کې او بیا سخر ته ورکی او بیا ورته هغه خزه ورکی او هغه خزه ځان سره روانه کړي چې دا به کور ته بوزم مور ته به خیم چې دا ستایم کور ده او کور به د آباد کم زوړ کور ته بلار شم او زړه رشتہ داری هغه ټول خبر کوم او بلاره کې دغه هغه خزه چې کم دینو پاتې شي. نو زړه ته خو به درد دی کنه تکلیف به یې کنه. نو الله تبارک وتعالى ورته ته ما دغه ته پیدا کړی نه واستنعتک لنفسي. د نفس اطلاق په الله کیږي. سورۃ مائده کې تیرو عیسی علیہ السلام نه الله تعالی سوال کړو یا عیسی انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين. اے عیسی تا ویلو دي خلکو ته چې ما او زما د مور نه خدایان جوړ کې. هغه ورته وی سبحانك ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم. او بیا ورته فرمایل وی کچری لو قلت ما ویلی نو تا ته به پته زکه چې انك تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. زما په زړه کې چې سدي نو تا ته معلوم دی او تا سره چې سدي ما ته معلوم نه دي. نو پیغمبر اقرار وکړ د دې خبره او د نفس اطلاق یو کو په الله باندې. بیا د دې نفس کنه مراد مفسرینو غني معنی غشتي. یو معنی ته وحی غشتي. ما ته د وحی د لپاره پیدا کړی د وحی د لپاره می جوړ کړی. یو معنی ته رسالت غشتي. ما ته د رسالت د لپاره. یو معنی ته قریب غشتي. ما ته ځان سره د قریب کېدو د لپاره پیدا کړی. تب ما سره قریبي لکه څنګه چې منن ته د تور غر ته راوستلی او ستا ملاقات زما سره وشو نو ته به دغه شان دې زما سره قریبي. ما ته دې لپاره پیدا کړی. ما ته د دنیا د کارونو لپاره نه پیدا کړی. ما ته د بیبي ساتلو لپاره نه پیدا کړی. ما ته د بچو وروړو لپاره نه پیدا کړی. ته ما ځان لپاره پیدا کړی. دا وایي واستنعتک او ما ته پیدا کړی ما ته منتخب کړی ما ته غوړه کړی لنفسي د خپل ځان لپاره د خپل نفس لپاره. الله دې عمل کولو توفیق